أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دینو مخکې آیاتونو مبارکو کې د جهاد متعلق ذکر وشو. اوس د بنی اسرائیلو د یوې ډلې الله پاک ذکر کوي چې د حضرت موسی علیه السلام نه رستو زمانه کې د بنی اسرائیلو دا ډله تیره شوې ده او د بنی اسرائیلو یو دشمن قومو چې د هغې قوم نوم دی عمالقه چې دا ډېر زورور او طاقتور خلق وو او د دې چې کوم بادشاه و د هغه نوم و جالوت. نو جالوت به خپل فوج را لېږه په بني اسرائیلو باندې به حملې کولې او دا ډله د بني اسرائیلو د مال په اعتبار سره ډېر مالدار وو. نو دینه به مال مړو خلق به تنه قتل کول، نوجوانان هلکان به د بیګار او د خدمت د پاره بوتلل او پیغلی جنکې به تنه تختولې اغینه به په کور کې خدمت اخیسته. نو دا د بنی اسرائیلو د پاره ډیره د شرم خبره وه او د ذلت او د رسوایۍ خبره وه. په دغه وخت کې دغه بنی اسرائیل د دغه عمالقه قوم د ظلم نه د هغې د زیاتي نه ډېر زیات پریشانو. حضرت شمویل علیه السلام الله پاک دغه بنی اسرائیلو ته په دغه زمانه کې پیغمبر را لېږلی او هغه ضعیف العمر و، داسې عمر ته رسېدلی و چې هغه د فوج او د مجاهدینو قیادت هغه د ضعف او د کمزورۍ په وجه باندې نشو کولی. نو بنی اسرائیل را جمع شو حضرت شمویل علیه السلام ته چې زمونږ د پاره یو بادشاه مقرر که، یو امیر، یو جرنیل او سپه سالار زمونږ د پاره مقرر که چې مونږه د عمالقه قوم خلاف جهاد وکړو. حضرت شمویل علیه السلام ورته فرمایل زه به د الله نه دعا وغواړم الله پاک به ستاسو د پاره یو بادشاه مقرر کی، یو جرنیل بس تاسو د پاره مقرر کی، خو اسې نو چې تاسو بیا جهاد نه کوئ.
هغوی وی چې ولې به موږ جهاد نه کوو، موږ دغه عمالقه قوم د خپلو کورونو نه ویستلي یو، زمونږ نه بچي تختولی دی، د بچو نه جدا کړي یو، نو موږ ته څه رکاوټ دی چې موږ به جهاد نه کوو. نو چې کله الله پاک یو بادشاه په هغې باندې مقرر کو چې د هغه نوم و طالوت، نو دغه بادشاه چې الله پاک مقرر کو په بني اسرائیلو باندې، نو چې کومو خلقو دا مطالبه کوله چې بادشاه د مقرر شي موږ به جهاد کو د عمالقه قوم خلاف، نو بیا هم هغه خلق د جهاد نه رستو شو او لږ غوندې خلق داسې وو چې هغه د طالوت بادشاه په مشرۍ کې د هغه عمالقه قوم خلاف هغې جهاد وکړو. نو دغه د بني اسرائیلو واقعه الله پاک په دې آیت مبارک کې موږ ته ذکر کړې ده چې دې مطالبه د بادشاه مقرر کولو وکړله، خو چې بادشاه مقرر شو بیا اکثریت د جهاد نه رستو شو. الم تر الی الملئ، الم تر آیتا اونلیدله الی الملئ یوه ډله من بني اسرائیل په بني اسرائیلو کې، بني معنی د زامن او اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیه السلام لقبو، په عبرانی ژبه کې اسرائیل معنی د عبدالله د الله بنده، دا د حضرت یعقوب علیه السلام لقبو او د هغه چې کوم اولاد دی نو هغې ته بني اسرائیل ویلی شي. من بعد موسی، رستو د حضرت موسی علیه السلام نه، یعنی د دې ډلې زمانه د حضرت موسی علیه السلام نه رستو ده، او د دې پیغمبرو حضرت شمویل علیه السلام، اذ قالو په کم وخت کې چې دوی وویل لنبی پیغمبر د زمانې ته، لهم چې دوی ته راغلی و، دوی د خپل پیغمبر نه مطالبه وکړله، درخواست پیش کو ابعث لنا، مقرر کا زمونږ دپاره ملکن یو بادشاه، یو امیر، یو جرنیل په مونږ باندې مقرر کا، نقاتل چې مونږه جهاد وکړو فی سبیل الله د الله په لاره کې. د عمالقه قوم مونږه پریشانه کړي یو، مونږ ته تکلیفونه رسولی دي، نو زمونږ اراده ده چې مونږه جهاد وکړو، خو چې زمونږ دپاره یو امیر او مشر او بادشاه مقرر شي. قال حضرت شمویل علیه السلام ورته وفرمایل هل عصیتم، آیا ستاسو نه امید کیدی شي ان کتبه کچرې مقرر کړی شو علیکم القتال، په تاسو باندې جهاد کول، الله پاک بادشاه مقرر کو او د جهاد حکم تاسو ته وکړو، نو ستاسو نه امید شته دی چې تاسو به جهاد وکړئ؟ وی امید خدا سي ښکاري الله تقاتلو چې تاسو به جهاد اونکې او د جهاد نه به رستو شئ. ځکه بني اسرائیلو باندې څومره پیغمبران تیر شوي وو، نو اکثریت داسې وو د بني اسرائیلو کې چې هغې به د خپل پیغمبر خبره نه منله، د جهاد حکم به ورته وشو، لکه څنګه حضرت موسی علیه السلام ته الله پاک د جهاد حکم کړی، نو قوم ورته وویل اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي، تاسو جهاد وکړئ د دغه جبارین قوم خلاف، موږ به په دې ځای کې ناست یو. نو چې دا خبره دی وکړه انا هاهنا قاعدون، موږ به دې ځای کې ناست یو، نو هغه یو میدان و چې 40 مربع میل میدان و او 40 کاله دی په هغه میدان کې حصار شوي دي، د هغې نه وتلي نه دي، سحر نه تر غرمې پورې ماښامه پورې به یې مزل وکړو، چې کوم ځای کې به یې شپه وکړه سهار به راپاڅېدل او به یې کتل بیا هم په هغه ځای باندې و کوم ځای نه چې به دوی پرون سحر سفر شروع کړی. نو ډیره موده الله پاک په دغه میدان کې دوی پاتې کړل، هغې هم د جهاد نه رستو شوي وو. نو ځکه شمویل علیه السلام د بني اسرائیلو ته وویل چې ستاسو د مشرانو روایات دا دي چې جهاد حکم یې غوښتی دی او بیا یې په هغې باندې عمل نه دی کړی، نو تاسو نو دا امید دی چې که جهاد حکم راشي امیر الجهاد مقرر شي نو تاسو به جهاد ونه کې. قالو نو دوی ورته وویل وما لنا، او څه رکاوټ دی زموږ دپاره الله نقاتل چې موږ به جهاد نه کوو فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې، موږ ته خو مانع او رکاوټ نشته دی، څه مشکل نشته مخې ته، وقد اخرجنا، او یقینا چې موږ ویستلی شوي یو من دیارنا زموږ د کورونو نه،
عمالقه قوم راځي په منګه حمله کوي زمونږ کورونه لوټي منګ د کورونه اوباسي نو بیا به ولې منګه جهاد نکو و ابنائنا او زمونږ د زامنو نه زمونږ زامن اغوا کوي تختی زمونږ لونه تختی زمونږ مال اخسته دي نو بیا به ولې منګه جهاد نکو نو که زمونږ د پاره بادشاه مقرر شي داغه په مشرۍ کې به منګه جهاد وکړو نو الله پاک ورله طالوت بادشاه مقرر کو او د جهاد حکم شو بنی اسرائیل ته چې د په مشرۍ کې تاسو جهاد وکړئ فلما كتب هر کله چې مقرر شو علیهم القتال په دوی باندې جهاد کول چې امیر مقرر شو بادشاه مقرر شو اوس جهاد وکړي تولوا مخواړو ډیرو خلقو الا قلیلا مگر لک خلقو په دوی کې منهم په دوی کې چې هغې د جهاد نه مخ وانړو جهاد په حکم باندې عمل وکړو طالوت هغې بادشاه خپل امنو تسلیم کو او اکثریت داسې وو چې هغې د هغه د بادشاهۍ نه انکار وکړو او جهاد د هغه په مشرۍ کې ونه کو نو دغه خلک چې کوم جهاد غوښتو امیر او بادشاه غوښتو بیا مقرر شو هر څه او انکار یې وکړو دغې ته ظالمان ویلی دي نو فرمایي والله علیم الله پاک ښه عالم دی خبردار دی بالظالمین د ظالمانو په حال باندې نو هغې ته به الله پاک سزا ورکوي الم تر الی الملأ آیتا اونلیدله یوه ډله من بني اسرائیل په بني اسرائیلو کې من بعد موسی رستو د حضرت موسی علیه السلام نه اذ قالوا په کم وخت کې چې وویل هغوی لنبي لهم خپل پیغمبر ته حضرت شمویل علیه السلام ته ابعث لنا مقرر که زمونږ دپاره ملکن یو بادشاه نقاتل چې مونږ جهاد وکړو فی سبیل الله د الله په لاره کې قال شمویل علیه السلام ورته وفرمایل هل عصیتم آیا امید کې دی شي ستاسو نه ان کتب علیکم القتال کچر مقرر شي په تاسو باندې حکم د جهاد الله تقاتلوا نو تاسو به جهاد نه کې قالوا هغې ټولو ورته وویل په جواب کې وما لنا او څه رکاوټ دی زمونږ دپاره الله نقاتله چې مونږ به جهاد نه کوو فی سبیل الله د الله په لاره کې وقد اخرجنا او یقینا چې مونږ ویستلی شوي یو من دیارنا زمونږ د کورونو نه و ابنائنا او زمونږ د زامنو نه زامن رانه اغوا کړي دي هغې نه مونږ جدا کړي یو فلما کتب علیهم القتال هر کله چې مقرر شو په دې باندې حکم د جهاد تولو نو دوی مخ واړو د جهاد نه الا قلیلا مگر لږ غوندې خلقو منهم په دوی کې چې هغې د جهاد په حکم باندې عمل وکړو والله علیم الله پاک ښه عالم دی بالظالمین د ظالمانو په حال باندې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك